أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله تپناوڑم لرٹل شوی شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحيم د ډیر مهربان ډیر رحم لرونکي الله په نامه. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. او کوم کسان چې مونږ سره د مخامخ کېدو هیله نه لري وایي ولی مونږ ته ملائکان را کوز نه کړی شول یا ولی خپل رب نه وینو. یقینا دوی په خپلو زړونو کې ځانونه ډېر غټ ګڼي او سرغړونه یې وکړه لویه سرغړونه. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. هغه ورځ چې دوی ملائکان وویني نو په هغه ورځ به مجرمانو د پاره د خوښۍ څه موقع نه وي بلکې وایي به ومساتي ومساتي. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. او هغوی چې په دنیا کې هر څه عمل کړی وي موږ به ور وړاندې شو او دوړه دوړه به یې والوزوو. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. د جنت خلق به هغه ورځ د استوګنې له پلوه هم شوي او هم به د غرمې د مزای له پلوه ډېر غوره وي. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. او هغه ورځ چې اسمان له نرۍ وریځې سره څیرې شي او پرښتې پرله پسې راکوزې شي په هغه ورځ به حقیقي پاچایي یوازې د رحمان خدای وي او هغه به پر کافرانو یوه سخته ورځ وي. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. او هغه ورځ چې ظالم انسان به خپل دواړه لاسونه چیچي وایي به کاش کې مې د الله رسول سره لار نیولې وای. هاي هاي کاش کې مې فلانی نه وای ملګری کړی. ما ته نصیحت راغلی و خو دغه ملګري له نصیحت نه واړولم او شیطان خو همداسې دی چې وخت راشي انسان بې کسه پرېږدي. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. او په هغه ورځ به رسول ووایي ای زما ربه زما دغه قوم خدا قرآن بیخي له پامه غورځولی و. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. او په همدې توګه موږ هر نبي ته له مجرمانو نه څه دشمنان ګرځولي وو او ستا رب لارښوونکی او مرستندوی بس دی. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. او دا کافر خلق وایي دا قرآن ولی ټول په یو ځل ورباندې نازل نشو.
اے رسوله موږ داسې ځکه وکړل تر څو ستا زړه پرې محکم کړو او هغه مو کرار لږ لږ در باندې ولوستی او د دې دپاره هم چې دوی که تا ته هر ډول مثال یا پوښتنه راوړي موږ یې سم جواب او غوره بیان درته راوړو. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. هغه کسان چې پړ مخې به د جهنم اور ته ورغونډیږي هغوی په ډیر ناوړه دریځ او ډیره غلطه لار کې دي. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. او بشک موږ موسی ته کتاب ورکړی او له هغه سره مو یې ورور هارون ورته مرستیال ګرځولی و. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. بیا مو ورته ویلي و دواړه هغو خلکو ته ورشئ چې زموږ آیتونه یې دروغ ګڼلي. پایله دا شوه چې بیا مو هغه خلک بالکل تباه کړل. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. او د نوح قوم چې کله رسولان دروغجن وبلل نو غرق مو کړل او د خلکو دپاره مو نشانه وګرځول او موږ ظالمانو ته دردناک عذاب چمتو کړی دی. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. او همدارنګ تباشول عادیان سمودیان د کوهی خاوندان او د دې په منځ کې ډیر ولسونه. وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. او هغوی هر یو ته موږ مثالونه یعنی قانع کوونکي دلایل بیان کړل خو چې ویې نه منل بیا مو هر یو تباه برباد کړل. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. او په هغه کلی کې خودی یعنی د مکې کافران خامخا تیر شوي چې د ډبرو ډیر بد باران پرې اورول شوی و. آیا دوی هغه کلی نه ولیدلی او بیا یې هم عبرت نه دی اخیستی بلکې دوی د بیا راژوندي کېدو هیله هم نه لري. وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا. او اے رسوله کله چې دوی تا وویني نو بل کاری نه وي بس ملنډې در پورې وهي چې آیا دا هماغه کس دی چې الله د رسول په توګه رالیږلی. که موږ پر خپلو خدایانو ټینګ شوي نه وای نو نږدې و چې دې سړي موږ ترې اړولي وو. نو څوک چې دا خبرې کوي هغوی چې کله عذاب په سترګو وویني نو ژر به پوه شي چې څوک له لارې ډېر غلط و. أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا. آیا هغه کس دی لیدلی چې خپل هوس یې ځان ته خدای ګرځولی؟ ای رسوله آیا ته د هغه ذمهواري کولی شي؟ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا. یا ته ګمان کوي چې د هغوی زیاتره اوري یا پوهیږي؟ نه دوی لکه څارویو نه پرته بل شی نه دي بلکې لا زیات بېلاري. أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا
ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا آیا تا د خپل رب هغه قدرت ته نه دی کتلی چې څنګه یې سیوری غځولی دی او که هغه غوښتې وای نو پر ځای به یې درولی و بیا موږ لمر پر هغه دلیل یعنی پیژندونکی ګرځولی بیا ورو هغه ځان ته راټولوو وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا او دی هماغه ذات دی چې شپه یې تاسو ته پوشاک خوب یې آرام او ورځ یې د بیا پاڅېدلو ذریعه ګرځولې وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا او هماغه ذات دی چې د خپل رحمت باران نه وړاندې د باران زیری ورکوونکي بادونه لیږي او موږ له اسمانه پاکې اوبه راواورولې چې په هغو مړه ځمکه راژوندی او د خپلو مخلوقاتو نه څاروي او زیاتره انسانان پرې خړوب کړو ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا او بېشکه هغه اوبه مو د دوی ترمنځ د اړتیا پر بنسټ ویشلي تر څو دوی درس واخلي خو بیا هم زیاتره خلکو له ناشکرۍ پرته بل څه ونه منل ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا او ای رسوله که موږ غوښتې وای نو خامخا به مو په دې زمانه کې هم په هر کلي کې له تا پرته یو خبرداری ورکوونکی پیغمبر راپورته کړی و فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا نو د کافرانو مه منه او په دې قرآن له هغوی سره جهاد کوه ستر جهاد وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا او دی هماغه ذات دی چې دوه سمندرونه یې داسې خوشي کړي چې دا یو ډیر خوږ خوندور دی او دا بل مالګین تریخ او د دواړو ترمنځ یې یوه پرده اچولې او یو بند چې منع کړی شوی دی وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا او هماغه ذات دی چې انسان له اوبو پیدا کړ بیا یې د نسب او خسرګنۍ خاوند وګرځوی او ستا رب ښه قادر دی ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا او دوی الله نه پرته هغه څه لمانځي چې نه څه ګټه وررسوي او نه کوم تاوان او کافر خدای د خپل رب پر خلاف د شیطان ملاتړی وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا او ته مو پرته له یو زیری ورکوونکي او ویرونکي بل څه نه یې لیږلی قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا ورته ووایه زه خو په دې له تاسې څه بدله نه غواړم پرته له دې چې که څوک غواړي نو د خپل رب خواته دې لار ونیسي وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا او پر هغه تل ژوندي ذات بروسه وکړه چې هیڅکله نه مري او له ستاینې سره یې پاکي بیانوه او هماغه د خپلو بندگانو پر ګناهونو باخبر کافي دی
الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. هغه چې آسمانونه ځمکه او د هغو ترمنځ هر څه یې په 6 ورځو کې پیدا کړل، بیا یې پر عرش استوا وکړه، هغه ډیر مهربان دی، نو لکم شبا خبر نه په حق له پوښتنه وکړه. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا. او کله چې دی خلکو یعنی کافرانو ته وویل شي رحمان ته سجده وکړئ، وایي رحمان څه دی؟ آیا څه شي ته چې امر راته کوي موږ به هغه ته سجده کوو؟ او دا خبره یې کرکه لا زیاتوي. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. هغه ذات د لوړ شان څښتن دی چې په آسمان کې یې 12 برجونه پیدا کړل او په هغه کې ډیوه او روښانه سپوږمۍ پیدا کړه. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. او هماغه دی چې شپه او ورځ یو بل پسې راتلونکي وګرځول، دا ټول شیان د هغه چا د پوهېدو لپاره چې غواړي څه درس واخلي یا غواړي شکر ویستونکی شي. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. او د رحمان خدای اصلي بندگان هغه دي چې په ځمکه ورورو یعنی په عاجزۍ درومي، او کله چې جاهلان ورسره په جهالت مخامخ شي دوی د سلامتیا خبرې ورته کوي. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. او هغه کسان چې خپل رب ته په سجده او ولاړه شپې تیروي. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. او هغوی چې وایي ای زموږ ربه د جهنم عذاب رانه وګرځوي، یقینا د هغه عذاب نه جلا کیدونکی دی، بېشکه هغه ډیر بد ټاټوبی او استوګنځای دی. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. او هغوی چې کله لګښت کوي نو نه زیاتی کوي او نه کنجوسي، بلکې د دې ترمنځ سم برابر وي. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. او هغوی چې الله سره بل خدای نه رابولي او نه پرته له حق هغه کس وژني چې الله حرام کړی وي او نه زنا کوي، او څوک چې داسې وکړي هغه به د خپلې ګناه وبال مومي. د هغه دپاره به د قیامت په ورځ عذاب مقرر کړی شي او همیشه به پکې خوار ذلیل پروت وي. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. پرته له هغه چې توبه وباسي، ایمان راوړي او نیک عمل وکړي، نو دا خلک چې دي الله به بدی په نیکیو بدلی کړي او الله ښه بخښونکی ډیر مهربان دی. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. او چا چې توبه وویسته او ښه کارونه یې وکړل نو یقینا هغه الله ته ورګرځي
څنګه چې شای هغسې ورګرځېدل. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. او د رحمان خدای بندگان هغوی دي چې د دروغو شاهدي نه وایي او کله چې په کوم عبس کار ورشي نو درانه ورنه تیر شي. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. او هغوی چې کله د خپل رب په آیتونو نصیحت ورته کیږي نو ځانونه پرې کاڼه ړانده نه اچوي. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. او هغوی چې دعا کوي نو وایي زموږ ربه موږ ته له خپلو میرمنو او خیلخانو د سترګو یخوالی راکړه او موږ د متقیانو سرلاري وګرځوه. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. دا خلک دي چې په بدله کې هسکه ماڼۍ ورکول کیږي په دې چې صبر یې کړی و او هلته به یې په دعا او سلام هرکلی وشي. تلپاتې په هغو کې دا غوره آرامځای او استوګنځای دی. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. اے رسوله خلکو ته ووایه زما رب ستاسو څه پروا لري که تاسو هغه نه رابللی. نو اے کافرانو اوس چې تاسو حق دروغ وګاڼه ډیر ژر به یې سزا درپسې لازم وګرځي. الشعراء مکی صورت دی او 227 آیتونه لري. بسم الله الرحمن الرحیم. د ډیر مهربان ډیر لورون کې الله په نامه. تلك آيات الكتاب المبين. طاسيم. دا د هغه کتاب آیتونه دي چې د حق څرګندونکی دی. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. اے رسوله شاید ته په دې غم خپل ځان تباه کوونکی چې هغوی ولې ایمان نه راوړي. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. که موږ وغواړو له اسمانه به یوه داسې نښانه ورباندې راکوزه کړو چې د هغوی ورمیږونه به ورته ښکته شي. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. او دوی داسې دي چې د رحمان له لوري هیڅ نوی نصیحت نه ورته راځي چې دوی ترې مخګرځوونکي نه وي. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. نو دغه ډول هغوی حق دروغ وګاڼه نو اوس به ډیر ژر د هغه څه د حقیقت خبرونه ورته راشي چې دوی به ملنډې پرې وهلې. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. آیا دوی ځمکې ته نه دي کتلي چې موږ له هر غوره جنسه څومره شینګیاوې پکې راټوکولې دي؟ إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. په دې ټولو شیانو کې خو یقینا د عبرت لویه نښانه شته خو د دوی زیاتره ایمان نه راوړي. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. او یقینا هماغه ستا رب برلاسی ډیر مهربان دی. وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ.
قوم فرعون ألا يتقون او هغه وخت در یاد کړه چې ستا رب موسی ته غږ وکړ چې ها ظالمانو خلکو ته ورشه د فرعون قوم ته آیا هغوی الله نه ویریږي؟ قال رب إني أخاف أن يكذبون موسی وویل زما ربه زه ډارېږم چې دروغجن به مې وګڼي. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون او زما سینه تنګیږي او ژبه مې نه ګرځي نو هارون ته هم د نبوت پیغام ولیږه. ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون او بلدا چې د دې خلکو پر ما د یوې ګناه دعوا هم شته نو ویریږم چې ما به ووژني. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. الله وویل هیڅ کله نه، دواړه زموږ له نشانو سره ورشئ، موږ در سره یو، د هر څه اوریدونکي یو. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. اوس دواړه فرعون ته ورشئ، ورته ووایاست چې موږ د مخلوقاتو پالونکي رالیږلي یو او دا پیغام مو راوړی چې ته بني اسرائیل موږ سره ولیږه. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. چې ورغلل فرعون په جواب کې موسی علیه السلام ته وویل آیا ته مو ځان سره وړوکی نه یې روزلی او تا خو د خپل عمر ډیر کلونه موږ سره تیر کړي او ها چې کړی دی هغه کار دی هم وکړ او ته خو له ناشکرانو څخه یې. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. موسی وویل ما چې هغه کار کاوه خبر نه وم چې هغه سړی به په یو څوک وژل کیږي. بیا چې کله تاسو نه وویریدم نو درنه وتښتېدلم، بیا مې رب حکم یعنی علم راکړ او په رسولانو کې شامل کړم. او آیا دا کومه پیرزوینه ده چې پرمای احسان باروي دا چې بني اسرائیل دې مریان کړي؟ قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. فرعون وویل او دا رب العالمین لا څه دی؟ موسی ورته وویل هغه د آسمانو ځمکې او د هغو ترمنځ ټولو شیانو پالونکی دی که رښتیا تاسو باور کوونکي یاست. قال لمن حوله ألا تستمعون. فرعون خپلو شاوخوا خلکو ته وویل تاسو نه اورئ؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. موسی وویل هغه ستاسو پالونکی هم دی او ستاسو د ړومبنیو پلرونو پالونکی هم دی. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. فرعون خلکو ته وویل یقینا ستاسو دا رسول چې درته رالیږل شوی بالکل لیونی دی. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. موسی بیا ورته وویل هغه د ختیځ لویدیځ او د هغو ترمنځ شیانو رب دی
که تاسو عقل کاروئ. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. فرعون ورته وویل کله ما پرته د بل خدای ونیو خامخا به د بندیانو کې واچوم. قال أولو جئتك بشيء مبين. موسی ورته وویل که یو څرګند شی درته راوړم نو بیا. قال فأت به إن كنت من الصادقين. ویل که ته رښتینی یې نو رایې وړه. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. نو موسی خپله امسا وغورځوله نو هغه یو دم ښکاره ښامار او چې خپل لاس یې له بغل نه راویوست نو هغه ټولو کتونکو ته روڼ ځلاند و. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. فرعون خپلو چاپیرو سردارانو ته وویل بېشکه چې دا سړی حتما یو ډیر ماهر کوډګر دی. غواړي چې په خپلو کوډو تاسې له خپلې ځمکې وباسي نو تاسو څه مشوره راکوئ؟ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. هغوی وویل دی او ورور یې ایثار کړه او ښارو ته ماسلان ولیږه چې هر یو پوه کوډګر درته راولي او هغوی د ده مقابله وکړي. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. بیا نو د یوې معلومې ورځې په ټاکلي وخت کوډګران راټول کړی شول. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. او خلکو ته وویل شول چې تاسې به راټولیږئ ښایي مونږ کوډګرو پسې لاړ شو که چیرې هغوی برلاسي شول. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. نو کوډګر چې راغلل فرعون ته وویل مونږ ته خو به څه بدله وي که چیرې مونږ بریالي شولو. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. ویل هو او بیا به تاسو زموږ له نږدې کسانو یاست. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. موسی کوډګرو ته وویل څه چې غورځوئ هغه وغورځوئ. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. نو هغوی خپلې رسۍ او لکړې وغورځولې او ویې ویل د فرعون په عزت قسم همدا موږ به بریالي یو. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. اوس نو موسی خپله امسا وغورځوله نو یو دم یې د هغوی د دروغو کرتب تیرول شروع کړل. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. نو کوډګران فوراً په سجده پریوتل ویل موږ په رب العالمین ایمان راوړ د موسی او هارون په رب. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. فرعون وویل ښه تاسې بیا د هغه ومنله مخکې له دې چې زه اجازه درته وکړم
خامخا همدی ستاسو هماغه مشر دی چې کوډ یې در زده کړي دي، نو اوس به درته معلومه شي. زه به حتما ستاسې لاسونه او پښې رد و بدل غوڅ کړم او ټول به په دار وځړوم. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. هغوی وویل هیڅ تاوان نه دی، موږ د خپل رب لور ته ورتلونکي یو. موږ هیله لرو چې خپل رب مو ځکه ګناهونه راته وبخشي چې موږ تر ټولو مخکې مؤمنان شولو. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. او موسی ته موږ وحی وکړه چې شپه په شپه زما بندگان در سره روان کړه او تاسو به حتما تعقیبیږئ. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. بیا نو فرعون ټولو ښارونو ته ماسلان ولیږل او دا پیغام یې ولیږئ چې دا بني اسرائیل یوه ډله لږ کسان دي او بېشکه موږ یې ډېر په غوسه کړي یو او موږ یوه چمتو بیداره ډله یو. فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. نو په همدې ډول هغوی مو له باغونو او چینو راوویستل او له خزانو او ښه هستوګنځي. كذلك وأورثناها بني إسرائيل. دا وشوه او بل طرف ته مو بني اسرائیل د هغو شیانو وارثان وګرځول. فأتبعوهم مشرقين. نو فرعونیان المرسرک سره ورپسې شول. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. کله چې دواړه ډلې سره مخامخ شوې د موسی ملګرو وویل دا دی موږ خو حتما ګیر کېدونکي یو. قال كلا إن معي ربي سيهدين. موسی وویل هیڅ کله نه، یقینا ما سره مې رب دی، ژر به لار راوښیي. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. نو موسی ته مو وحی وکړه چې په خپلې امسا د سمندر ووهه، نو چې وی واهه هغه وچاود او هر ټوټه لکه لوی غر ودرېده. وأزلفنا ثم الآخرين. او هغه نور مو هم دغلته رانږدې کړل. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. او موسی او څوک چې ورسره وو ټول مو وژغورل. ثم أغرقنا الآخرين. بیا مو هغه نور ټول غرق کړل. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. بېشکه په دې کې خامخا یوه نشانه ده خو زیاتره یې منونکي نه دي. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. او یقینا هماغه ستا رب برلاسی ډېر مهربان دی. واتل عليهم نبأ إبراهيم. او اے رسوله پر دوی د ابراهیم خبر هم ولوله. إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. کله چې خپل پلار او قوم ته وویل دا څه شی لمانځئ.
قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين ویل بوتان لمانځو او همداسې به په عبادت لګیا اوسو. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. ابراهیم وویل ایا دوی ستاسې خبره اوري کله چې رابلئ یا څه ګټه یا زیان در رسوي؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. هغوی وویل نه خو موږ خپل پلرونه موندلي دي چې همداسې به یې کول. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون. ابراهیم ورته وویل نو آیا هغه څه ته مو په غور کتلي چې لمانځل به مو تاسو او ستاسې پخوانیو پلرونو؟ فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. نو هغوی خو ټول زما دشمنان دي پرته له رب العالمین. الذي خلقني فهو يهدين. هماغه چې زه یې پیدا کړی یم او هغه لارښوونه راته کوي. والذي هو يطعمني ويسقين. او هغه چې خواړه راکوي او څښاک راکوي. وإذا مرضت فهو يشفين. او چې ناروغ شم نو هماغه مې روغوي. والذي يميتني ثم يحيين. او هماغه چې مړ کوي مې او بیا مې راژوندی کوي. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. او هغه چې زه ترې هیله لرم چې د جزا په ورځ به مې خطا راوبخشي. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. زما ربه ما ته حکمت راوبخشي او له صالحانو سره مې یو ځای کړي. واجعل لي لسان صدق في الآخرين. او په وروستیو نسلونو کې د نیکنامۍ یادونه را په برخه کړي. واجعلني من ورثة جنة النعيم. او د نعمتونو د جنت له وارثانو مې وګرځوي. واغفر لأبي إنه كان من الضالين. او پلار ته مې بخښنه وکړه هغه له بېلارو څخه دی. ولا تخزني يوم يبعثون. او په هغه ورځ مې مه شرموي چې خلک راپاسول کیږي. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هماغه ورځ چې نه مال ګټه رسوي او نه زامن پرته له هغه چې څوک په روغ زړه الله ته ورغلی وي هغه به خوندي وي. وأزلفت الجنة للمتقين. او متقیانو ته به جنت ورنږدې کړی شي. وبرزت الجحيم للغاوين. او بېلارې شوو ته دوزخ ورڅرګند کړی شي. وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون. او ورته وویل شي هغه شیان چیرته دي چې تاسو به لمانځل الله نه پرته ایا څه مرسته مو کوي یا د خپل ځان مرسته کولی شي؟ فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. نو پړ مخ به پکې وغورځول شي دوی یعنی معبودان یې او بېلارې شوي کسان او د ابلیس ټول لښکر. قالوا وهم فيها يختصمون. هلته به خپلو کې شخړه کوي او باطلو معبودانو ته به وایي
تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين په الله قسم مونږ خو یقینا په ښکاره بېلاریتوب کې وو چې تاسو مو له رب العالمین سره برابرولئ. وما أضلنا إلا المجرمون او موږ پرته له هماغو مجرمانو یعنی مشرانو بل چا نه یو بېلارې کړي. فما لنا من شافعين ولا صديق حميم نو اوس زموږ هیڅوک سپارښتونکی نشته او نه څوک مخلص ملګری. فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين نو کاشکې که موږ ته یو ځل بیا وخت وای نو موږ به مؤمنان وو. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين بېشکه په دې کې یوه نښانه ده خو زیاتره یې ایمان راوړونکي نه دي. وإن ربك لهو العزيز الرحيم او بېشکه هماغه ستا رب برلاسی ډېر مهربان دی. كذبت قوم نوح المرسلين د نوح قوم هم رسولان دروغجن وګڼل. إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون کله چې ورور یې نوح ورته وویل ایا نه ویریږئ؟ إني لكم رسول أمين زه خو ستاسو دپاره یو امانتګر رسول یم. فاتقوا الله وأطيعون نو الله نه وډار شئ او زما خبره ومنئ. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين او زه خو په دې له تاسو څه بدله هم نه غواړم. زما بدله پرته له رب العالمینه پر بل چا نه ده. فاتقوا الله وأطيعون نو الله نه وویریږئ او زما خبره ومنئ. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون هغوی وویل ایا موږ به تا منو حال دا چې یوازې دې خوارانو ستا متابعت کړی. قال وما علمي بما كانوا يعملون نوح وویل او زه څه علم لرم په هغه څه چې دوی یې کوي. إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون د هغوی حساب زما له ربه پرته پر بل چا نه دی که تاسو پوهیږئ. وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين او زه د دې مؤمنانو شړونکی هم نه یم. زه له یو څرګند ویرونکي پرته بل څه نه یم. قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين دوی وویل ای نوحه که ته له دې خبرو منع نه شوې نو خامخا به له ویشتل کېدونکو څخه یې. قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. نوح وویل ای زما ربه زه خپل قوم دروغجن وګڼلم نو زما او زما د قوم ترمنځ څه فیصله وکړي او ما وژغوري او څوک مؤمنان چې له ما سره دي. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون نو موږ هغه او څوک چې ورسره وو په یوه ډکه بیړۍ کې وژغورل. ثم أغرقنا بعد الباقين بیا وروسته مو هغه پاتې کسان غرق کړل. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. یقینا په دې کې یوه لویه نښانه ده او د دوی زیاتره ایمان راوړونکي نه دي. وإن ربك لهو العزيز الرحيم.
او بېشکه هماغه ستا رب خامخا برلاسی ډیر مهربان دی. كذبت عاد المرسلين عادیانو رسولان دروغجن وګڼل. إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون کله چې ورور یهود ورته وویل آیا الله نه ډاریږئ؟ إني لكم رسول أمين بېشکه زه تاسو ته یو امانتګر رسول یم. فاتقوا الله وأطيعون نو الله نه وویریږئ او زما خبره ومنئ. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين او زه په دې تبلیغ څه بدله هم نه درنه غواړم. زما بدله پرته له رب العالمین پر بل چا نه ده. أتبنون بكل ريع آية تعبثون آیا تاسې په هره لوړه یوه نښه جوړوئ او عبثیات کوئ؟ وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون او داسې پخې کلاګانې جوړوئ لکه چې تل به یاستئ. وإذا بطشتم بطشتم جبارين او چاته چې لاس اچوئ نو په سختۍ او ظلم سره یې اچوئ. فاتقوا الله وأطيعون نو الله نه وډار شئ او زما خبره ومنئ. واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون او هغه ذات نه وویریږئ چې په هغه څه یې ستاسو مرسته کړې کوم چې درته معلوم دي. أمدكم بأنعام وبنين یعنی په څارویو او زامنو یې ستاسو مرسته کړې. وجنات وعيون او په باغونو او چینو سره. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم زه یقینا پر تاسو هاده سترې ورځې له عذابه ویریږم. قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين هغوی وویل مونږ ته برابره ده که نصیحت کوي یا هیڅ نصیحت کوونکی نه اوسي. إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين دا خو هماغه د پخوانیو له عادته پرته بل څه نه دي او موږ هیڅکله عذابېدونکي نه یو. فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين نو هغه یې دروغجن وباله نو هلاک مو کړل. یقینا په دې کې د عبرت یوه ستره نښانه ده او د هغوی زیاتره ایمان راوړونکي نه وو. وإن ربك لهو العزيز الرحيم او یقینا هماغه ستا رب خامخا برلاسی ډیر مهربان دی. كذبت ثمود المرسلين سمودیانو رسولان دروغجن وګڼل. إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون کله چې ورور یې صالح ورته وویل آیا الله نه ډاریږئ؟ إني لكم رسول أمين بېشکه زه تاسو ته یو امانتګر رسول یم. فاتقوا الله وأطيعون نو الله نه وویریږئ او زما ومنئ. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين او زه له تاسو نه په دې خبره څه بدله هم نه غواړم. زما بدله خو پرته له رب العالمین پر بل چا نه ده. أتتركون فيما هاهنا آمنين آیا تاسو به هغو شیانو او نعمتونو کې چې دلته دي بېغمه پرېښودل شئ؟
في جنات وعيون په همدې باغونو او چینو کې وزروع ونخل طلعها هضيم او کښتونو او داسې کجورو کې چې وږي یې پاسته او تازه یا ډک وي وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين او غرونه توګئ مهارت او فخر سره کورونه پکې جوړوي فاتقوا الله وأطيعون نو الله نه وډار شئ او زما ومنئ ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون او لبرید او اختونکو خلکو امر ممنئ هغوی چې په ځمکه کې فساد خپروي او څه سمون نه راولي قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين هغوی وویل خبره دا ده چې ته یو کوډ وهلی انسان یې ته هم زموږ په شان یو بشر نه پرته بل څه نه یې نو که رښتینه یې څه نښانه خو راوړه قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم صالح وویل دا د اوښه د هغې د اوبو څښلو خپله برخه او ستاسو د څښاک خپله معلومه ورځ ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم او هغې ته هیڅ ضرر مه رسوئ کنه د لویې ورځې عذاب به مراګیر کړي فعقروها فأصبحوا نادمين نو هغه یې ټپي او مړه کړه نو دوی هم بیا پښیمانه شول فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين نو عذاب راونیول یقینا په دې کې خامخا د عبرت یوه ستره نښانه ده او د هغوی زیاتره ایمان راوړونکي نه وو وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ او یقینا هماغه ستا رب خامخا برلاسی ډیر مهربان دی كذبت قوم لوط المرسلين د لوط قوم رسولان دروغجن وګڼل إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون کله چې ورور یې لوط ورته وویل ایا الله نه ډاریږئ إني لكم رسول أمين بېشکه زه خو تاسو ته یو امانتګر رسول یم فاتقوا الله وأطيعون نو الله نه وویریږئ او زما ومنئ وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين او زه له تاسو نه په دې کار څه بدله نه غواړم زما بدله پرته له رب العالمین پر بل چا نه ده أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون آیا تاسې د مخلوقاتو نه ایله نارینهو ته ورځئ او هغه میرمنې مو پرېږدئ چې خپل رب مو درته پیدا کړي دي بلکې تاسې له حده تېرېدونکي خلک یاست قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين هغوی وویل ای لوطه که له دې خبرو ایثار نشوي خامخا به ته هم له کلي نه ایستل کېدونکو څخه یې قال إني لعملكم من القالين ده وویل بېشکه زه ستاسې د دې عمل له بدګڼونکو څخه یم رب نجني وأهلي مما يعملون
بیا یې دعا وکړه ویل زما ربه ما او کورنۍ مې له هغه څه وژغوري چې دوی یې کوي. فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين. نو هغه او د هغه کورنۍ مو ټول وژغورل پرته له یوې بوډۍ چې پاتېدونکو کې وه. ثم دمرنا الآخرين. بیا مو هغه نور تباه کړل. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. او د ډبرو یو سخت باران مو پرې واوراو نو د هغو ویرول شویو ډیر ناکاره بارانو. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. یقینا په دې کې د عبرت یوه ستره نښانه ده او د هغوی زیاتره ایمان راوړونکي نه وو. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. او بېشکه هماغه ستا رب برلاسی ډیر مهربان دی. كذب أصحاب الأيكة المرسلين. د ایکه اوسیدونکو رسولان دروغجن وګڼل. إذ قال لهم شعيب ألا تتقون. کله چې شعیب ورته وویل ایا الله نه ډاریږئ؟ إني لكم رسول أمين. بېشکه زه تاسو ته یو امانتګر رسول یم. فاتقوا الله وأطيعون. نو الله نه وویریږئ او زما ومنئ. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. او زه له تاسو نه په دې تبلیغ څه بدله هم نه غواړم. زما بدله پرته له رب العالمین پر بل چا نه ده. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم. پیمانه پوره ورکوئ او له کموونکو مه کیږئ او په سمه تله تول کوئ. ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. او خلکو ته شیان کم مه ورکوئ او په ځمکه کې ورانکاري مه ګرځئ. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. او له هغه ذاته وویریږئ چې تاسې او ړومبني خلک یې پیدا کړي دي. قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. هغوی ورته وویل خبره دا ده چې ته یو کوډ وهلی سړی او ته زموږ په شان یو بشر نه پرته بل څه نه او بېشکه موږ په تا ګمان کوو چې له دروغجنو یې. نو که ته رښتینه یې د اسمان یوه ټوټه پر موږ راوغورځوه. قال ربي أعلم بما تعملون. شعیب ورته وویل زما رب په هغو کارو ډېر ښه پوه دی چې تاسو یې کوئ. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. خو بیا یې هم دی دروغجن وباله نو چترۍ والا ورځې عذاب راونیول. بېشکه هغه د یوې لویې یعنې درنې ورځې عذاب و. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. یقینا په دې کې یوه لویه نښانه ده او زیاتره یې ایمان راوړونکي نه وو. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. او بېشکه هماغه ستا رب برلاسی ډېر مهربان دی. وإنه لتنزيل رب العالمين.
او دا قرآن خامخا د رب العالمین نازل کړی دی. نزل به الروح الأمين چې امانتګری پرښتې یعنی جبرائیل نازل یعنی راکوز کړی دی. على قلبك لتكون من المنذرين اے رسوله ستا په زړه باندې نازل شو د دې لپاره چې ته له ویرونکو واوسې. بلسان عربي مبين په څرګنده عربي ژبه. وإنه لفي زبر الأولين او د دې قرآن یادونه خامخا د ړومبنیو خلکو په کتابونو کې هم شته. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل آیا د دوی یعنی مکه والو د پاره دا یوه لویه نښانه نه ده چې د بني اسرائیلو عالمانو ته هم معلومه ده؟ ولو نزلناه على بعض الأعجمين او که دا کتاب مو په کومو عجمیانو نازل کړی وای فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين بیا یې پر دوی لوستی وای هم به یې نه وای منلی. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين همدغه شان مو دا د مجرمانو په زړونو کې ورننویستلی دی. لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم نو تر هغوی نه مني چې هغه دردناک عذاب ونه ویني. فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون بیا چې کله یو ناڅاپه ورته راشي او دوی خبر هم نه وي. فيقولوا هل نحن منظرون نو وایي به آیا موږ ته به مهلت راکول کیږي؟ أفبعذابنا يستعجلون نو آیا دوی زموږ د عذاب د پاره بیړه کوي؟ أفرأيت إن متعناهم سنين ګوره که موږ دوی ته تر کلونو پورې د ژوند د مزو مهلت ورکړو ثم جاءهم ما كانوا يوعدون بیا هغه عذاب ورته راشي چې وعده یې ورسره کېدله ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون نو بیا به هم هغه ژوندني وسایل له دوی نه څه ایثار نه کړي. وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون او موږ هیڅ کله یې له دې پرته نه دی تباه کړی چې هغوی ته ړومبی ویرونکي نه وي ورغلي. ذكرى وما كنا ظالمين د نصیحت کولو دپاره او موږ خو څه ظالمان نه یو. وما تنزلت به الشياطين او دا قرآن خو شیطانانو نه دی راوړی. وما ينبغي لهم وما يستطيعون او نه هغوی سره وړ دی او نه کولی شي. إنهم عن السمع لمعزولون هغوی خو یقینا له دې وحی اورېدلو هم ګوښه کړی شوي دي. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين نو الله سره بل خدای مه رابوله کنه بیا به ته هم له عذابېدونکو څخه یې. وأنذر عشيرتك الأقربين او اے رسوله خپل نږدې خپلوان دې وویروه. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين او هغو مؤمنانو ته چې ستا متابعت یې کړی خپل وزر ښکته کړه. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون نو کله تا یې سرغړونه وکړه ورته وایه چې زه له هغو کارو بیزار یم چې تاسو یې کوئ. وتوكل على العزيز الرحيم
او پر ډیر مهربان برلاسی الله بروسه وکړه. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين هغه چې تا ویني کله چې پاڅیږي او په سجده کوونکو کې ستا پرېوتل پاڅېدل هم ویني. إنه هو السميع العليم بېشکه هماغه ښه اورېدونکی ډېر پوه دی. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين آیا خبر مکړم چې شیطانان پر چا نازلیږي؟ تنزل على كل أفاك أثيم هغوی پر هر دروغ جوړونکي ګناهګار نازلیږي. يلقون السمع وأكثرهم كاذبون اورېدل شوي خبرې د ځینو په غوږو کې ور اچوي او زیاتره یې دروغجن دي. والشعراء يتبعهم الغاوون او په شاعرانو پسې خو یوازې بېلارې شوي خلک ځي. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون آیا ته نه ویني چې دوی په هر ناو کې لالهان دوي؟ وأنهم يقولون ما لا يفعلون او هغه څه وایي چې نه یې کوي. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. له هغو کسانو پرته چې ایمان یې راوړی سم کارونه یې کړي الله یې ډیر یاد کړی او صرف له هغه وروسته یې غچ اخیستی چې ظلم پرې شوی او چا چې ظلمونه کړي ژر به وپوهیږي چې کوم ځای ته بیرته ورګرځي. النمل مکی صورت دی او 93 آیتونه لري. بسم الله الرحمن الرحیم د ډیر مهربان ډیر رحم کوونکي الله په نامه. طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين. طاسين دا د قرآن او حق څرګندونکي کتاب آیتونه دي. هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. هغو مؤمنانو لپاره لارښوونه او زیری دی چې لمونځونه ترسره کوي، زکات ورکوي او په آخرت باندې یقین کوي. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. بېشکه کوم کسان چې آخرت نه مني مونږ یې بد اعمال ورته ښایسته کړي دي نو دوی په هماغو کې لالهان دي. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. همدا هغه کسان دي چې د دوی دپاره بد عذاب دی او هم دوی به په آخرت کې ډیر تاوانیان وي. وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ. او اے رسوله بېشکه چې تا ته دا قرآن د یو حکمت والا ډیر پوه ذات لخوا درښوول کیږي. إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُم بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ. هغه وخت یاد کړه کله چې موسی خپلو کوروالاو ته وویل ما یو اور ولید ژر به څه خبر درته ترې راوړم یا به څه سره سکروټه درته راوړم تر څو تاسو تاوده شئ.
فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. خو کله چې ورغی نو آواز ورته وشو چې مبارک دی وي هغه چې په اور کې دی او هغه چې چاپیره یې دی او د مخلوقاتو پالونکي الله لره پاکي ده. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. اے موسی خبره دا چې همدا زه الله یم برلاسی حکمت لرونکی. وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. او امسا دی وغورځوه نو کله چې ویلیدل چې هغه داسې خوځېږي لکه چې مار وي نو په شا شو او بیرته راونه ګرځېدی. آواز ورته وشو ای موسی مه ویرېږه بېشکه زما په وړاندې رسولان نه ویرېږي. پرته له هغه چې ظلم یې کړی بیا یې له بدۍ وروسته ښېګڼه په بدل کې راوړه نو بېشکه چې بیا زه بخښونکی ډېر مهربان یم. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. او خپل لاس دې په ګریوان کې نه باسه سپین ځلان به راووځي بې عیبه. دا دواړې نښانې په 9 نښانو کې دي و فرعون او د هغه قوم ته بېشکه هغوی بدکاره خلک وو. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. نو کله چې زموږ سترګې پرانیستونکې نښانې هغوی ته ورغلې ویل دا خو ښکاره کوډې دي. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. او دوی د ظلم او لویی له کبله انکار ترې وکړ حال دا چې زړونو یې یقین پرې کړی و نو ګوره چې د هغو مفسدانو انجام بیا څنګه شو. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. او یقینا داود او سلیمان ته مونږ علم ورکړی او دواړو ویل چې هغه الله لره ستاینه ده چې مونږ ته پر خپلو ډیرو مؤمنو بندگانو فضیلت راکړی. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. او سلیمان بیا د داود وارث شو او ویل ای خلکو مونږ ته د الوتونکو ژبه رازده شوې او د اړتیا هر څه راکړل شوي دي دا خامخا د الله ښکاره لورینه ده. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. او سلیمان ته د هغه د پیریانو انسانانو او مرغانو لښکرې راغونډې کړی شوي وي او هغوی به کنترولیدل. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون.
یو ځل چیرته روانو تر څو چې د میږیانو ناو ته ورسېدل. یو میږي نورو میږیانو ته وویل: ای میږیانو، خپلو غارو ته ننوځئ، هسې نه چې سلیمان او د هغه لښکرې مو چیت کړي او دوی به خبر هم نه وي. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. نو سلیمان د هغه په خبره مسکی په خندا شو او ویل: زما ربه، ما په کنټرول کې وساتي چې ستا د هغه نعمت شکر وباسم چې پر ما او زما پر مور و پلار دې پیرزو کړی، او دا چې زه سم کارونه وکړم کوم چې ته یې خوښوي، او په خپل رحمت سره مې خپلو نیکو بندګانو کې شامل کړي. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. او یو بل ځل هغه د مرغانو پلټنه وکړه نو ویل: څه خبره ده چې هغه ملا چرګک نه وینم؟ آیا هغه غیر حاضر دی؟ خامخا به یې زه سخت عذابوم، یا به یې حلالوم، یا به څه ښکاره دلیل راته راوړي. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. نو لا ډیر ځنډېدلی نه و چې راغی ویل: زه له یو داسې څه خبر شوم چې ته نه یې ترې خبر، او له سبا هېواد نه مې یو باوري خبر درته راوړی دی. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. ما یوه ښځه وموندله چې د دوی پاچایي کوي، هغې ته هر څه ورکړی شوي او د هغې لوی تخت دی. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. ما هغه او د هغې قوم داسې وموندل چې الله نه پرته لمر ته یې سجدې کولې، او شیطان یې عملونه ورته ښایسته کړي وو، نو له سمې لارې یې ایثار کړي وو. اوس دوی داسې بې لارې دي چې هغه الله ته یې سجدې نه کولې کوم چې د آسمانو او ځمکې پټ شیان را څرګندوي، او په هغه څه پوهیږي چې تاسو یې پټوئ او یا یې ښکاره کوئ. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. الله هغه چې له هغه پرته بل خدای نشته، د لوی عرش رب دی. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. سلیمان وویل: اوس به موږ وګورو چې رښتیا دې ویلي دي که ته له دروغجنو یې. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. زما دا لیک یوسه هغوی ته یې ور وغورځوه، بیا ترې شاته شه ګوره چې دوی څه جواب راګرځوي. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ملا چرګک چې ورغی لیک یې ور وغورځاوه، ملکې وویل: ای سردارانو، ما ته یو عزتمن لیک راغورځول شوی، هغه د سلیمان لخوا او د ډیر مهربان ډیر رحم کوونکي الله په نامه دی.
په هغه کې لیکلي چې پر ما لویي مه کوئ او مسلمانان شوي راته راشئ. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. ملکی وویل ای سردارانو زما په دې کار کې مشوره راکړئ، زه تر هغه د یو کار فیصله کوونکی نه یم څو چې تاسو نه یاست حاضر شوي. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. هغوی وویل موږ خو د ځواک څښتنان او د سخت جنګ والا خلک یو او نور ستا کار دی، نو ګوره چې موږ ته څه امر کوي. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. هغې وویل شک نشته چې کله پاچایان یوه کلي ته ننوځي نو ورانوي او عزتمن خلک یې خواروي او دا خلک هم داسې کوي. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. او زه هغوی ته یو سوغات ورلیږم بیا به ګورم چې هغه استازي له څه ځواب سره راګرځي. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. کله چې هغه استازی سلیمان ته ورغی هغه ورته وویل تاسو په مال سره زما مرسته کوئ، نو څه چې الله ما ته راکړي له هغه څه غوره دي چې تاسو ته یې درکړي، خو تاسو په خپل سوغات خوشحالیږئ. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. بیا یې استازي ته وویل بیرته هغوی ته ورشه، موږ به له داسې لښکرو سره ورشو چې دوی به یې د مقابلې نه وي او له هغه ځایه به یې په ذلت وباسو او دوی به خواران وي. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. بیا یې وویل ای درباریانو ستاسو کوم یو به د هغې تخت راته راوړي له هغه ړومبی چې مسلمان شوي راشي. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. له پیریانو څخه یوه دیو وویل زه به یې درته راوړم له هغه مخکې چې ته له خپله ځایه پاڅېږې او زه خامخا په هغه باندې زورور او امانتګر یم. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. هغه کس چې د کتاب څه علم ورسره وویل زه به یې له هغه لاړومبی درته راوړم چې باڼه دې ورپېږي. نو کله چې هغه تخت یې خپلې خواته ایښودل شوی ولید ویې ویل دا زما د رب فضل دی تر څو ما وازموي چې شکر باسم که ناشکري کوم، او چا چې شکر ویوست نو یوازې د خپل ځان دپاره شکر باسي، او څوک چې ناشکري وکړي نو زما رب یقینا بې پروا سخاوت والا دی. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون.
سلیمان وویل تختی ورته ناشنا یعنی بدل غوندې کړئ چې وګورو دا یې پیژني او که له هغو کسانو ده چې سمه لار نه مومي. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. نو کله چې هغه راغله ورته وویل شول ایا ستا تخت همداسې دی؟ ویل دا لکه چې بیخي هماغه دی، موږ ته لا مخکې علم راکړی شوی و او موږ مسلمانان وو. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. او تر اوسه هغه له ایمان راوړلو هغه څه اشاره کړې وه چې له الله پرته به نور خدایان لمانځل، یقینا هغه له یو کافر قوم څخه وه. قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. بیا هغې ته وویل شول ماڼۍ ته ننوځه. نو چې ویلید ګمان یې وکړ چې ډنډ دی او پنډۍ یې لوڅې کړي. سلیمان وویل دا د ښیښې شفافه بنګله ده. هغې وویل زما ربه ما پر خپل ځان ظلم کړی و او اوس ما له سلیمان سره د مخلوقاتو پالونکي الله ته غاړه کېښودله. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. او بېشکه موږ سمودیانو ته د هغوی ورور صالح ورلېږلی و چې یوازې د الله عبادت وکړي. نو یو دم هغوی دوه ډلې شول چې سره جنګېدل به. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. صالح وویل زما قومه له نیکۍ وړاندې ولې د بدۍ دپاره بیړه کوئ؟ ولې الله نه بخښنه نه غواړئ چې رحم در باندې وکړی شي؟ قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. هغوی وویل موږ خو پتا او ستا ملګرو پورې بدشاګوم نیولی دی. صالح وویل ستاسو شومتیا الله سره ده خو تاسې یو قوم یاست چې ازمایښت مو کیږي. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. او په هغه ښار کې 9 ټولي مشرانو چې په هغه سیمه کې فساد خپروي او څه سمون یې نه کوي. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. هغوی یو له بل سره وویل په الله باندې قسم سره وکړئ چې حتما به په ده او کورنۍ د شپې یرغل کوو، بیا به خپلوانو ته وایو چې موږ د هغه د کورنۍ د وژنې په ځای کې حاضر نه وو او موږ بالکل رښتیني یو. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. او دوی یوه دسیسه جوړه کړه خو موږ هم یو پلان جوړ کړ چې دوی خبر هم نه وو. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. نو اوس ګوره چې د هغوی د دسیسې انجام څنګه و، دا چې موږ دوی او ټول قوم یې تباه کړ. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. نو هغه د کورونه یې وران تش پراته دي په دې چې ظلم یې کړی و، یقینا په دې کې یوه ستره نښانه ده هغو خلکو دپاره چې پوهیږي.
وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون او هغه خلق مو بچ کړل چې ایمان یې راوړی او تقوا یې کوله. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون او لوط در یاد کړئ کله چې خپل قوم ته وویل آیا تاسو په رڼو سترګو وینئ بدکاري کوئ؟ أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. آیا تاسو ښځې پرېږدئ سړیو ته د شهوت دپاره ورځئ بلکې داسې خلک یاست چې ډیر جهالت کوئ. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. خو د قوم ځواب یې له دې پرته بل څه نه و چې ویل یې د لوط ټبر مو له کلي وباسئ، دوی داسې خلک دي چې ځانونه ډیر پاک پاک کوي. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. نو هغه او کورنۍ یې موږ وژغورل پرته له میرمنې یې چې هغه مو پاتېدونکو کې ټاکلې وه. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. او پر هغوی مو د ډبرو یو سخت اورښت وکړ، خو ډیر بد اورښت و د هغو خلکو چې خبرداری ورکړی شوی و. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. اے رسوله ووایه الله لره ستاینه ده او د پر هغو بندگانو دی سلام وي چې غوره کړي یې دي. آیا یو الله غوره دی که هغه معبودان چې دوی یې ورسره شریکوي؟ صدق الله العظیم.